ډیران فرضي کرښې ته د ملا یعقوب سفر سرتیرو ته امر او د طالب فعالانو غبرګونونه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان لخوا د ټي ټي پي په پلمه پر افغانستان د بریدونو د خبردارۍ وروسته ښکاري چې طالب مشرانو دا مسله جدي نیولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. دفاع وزارت په یوه نامه کې لیکلي د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې کې له میشت ټولي او نوي جوړېدونکو پول څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد د 201 خالد بن ولید قول اردو قمندان مولوي عبدالصبور او د ګڼ شمېر مسؤلینو په ملتیا پښین د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې بین شاهي کنډاو کې میشت ټولي او هلته له نوي جوړېدونکو پوستو او پول څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد مجاهدینو ته د هیواد له پولو او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع په برخه کې لازم توصیې وکړې او د نورو پوستو جوړونکو سربیره د هر اړخیزه امکاناتو او اکمالاتو ترسره کولو ژمنې وکړې. هغه همداراز په کرښې پراته نظامیانو ته وویل چې پر ګران وطن د برید پر مهال هیڅ راز غفلت ونه کړي او تجاوز کوونکو ته د غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي. ورته مهال قومي مشرانو هم له ملا یعقوب مجاهد او نور مسؤلینو څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په هر ډول حالاتو کې زموږ غوښتنو ته رسیدګي کړې ده. جنرال مبین لیکلي ځوان وزیر د هیواد په لرې پرتو سیمو ګرځي، د خپل سرتیرو خبر اخلي او د غلامانو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپل مجاهدینو ته لازمې لارښوونې کوي. جنرال شیرزاد لیکلي د پاکستان ټول شوم اهداف صفر کړل. مهم سرحدات دی باید قوي کنټرول او ساتنه وشي. دا سرحد خو هسې هم نه منو خو اوس لپاره دا ځای باید کنټرول وي. حافظ عمري لیکلي په سرحدونو ګرځېدل یې په پیاوړتیا او ژمنتیا دلالت کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.